هر کله چې سهار شو نو مشرانو امامانو د شرع عالمانو او ولسي مشرانو په سلا دا فیصله وکړه او عیسی یې وتړلو. بیا یې هغه روان کو او پیلاطوس ته یې حواله کو. پیلاطوس د هغه نه تپوس وکړو چې ولې ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ هغه جواب ورکړ تا پخپله وویل. نو بیا مشرانو امامانو په هغه ډېر الزامونه ولګول او پیلاطوس د هغه نه بیا تپوس وکړو ولې تا سره د خپلې صفایۍ دپاره څه جواب نشته څه؟ ته ګورې چې دې په تا څومره الزامونه لګي. خو پیلاطوس په دې خبره حیران شو چې عیسی بل هېڅ جواب ورنه کړ. د اختر پر ورځ د ګورنر دا دستور و چې د خلکو په خوښه به یو قیدي ازادولو. په دغه وخت کې برابا نومې یو مجرم د باغیانو سره په قید کې و چې د بغاوت په وخت یې قتل کړی و. کله چې خلک د دستور په مطابق فاصله راغلل نو پیلاطوس جواب ورکړ چې ولې تاسو دا غواړئ چې زه د یهودیانو بادشاه تاسو ته آزاد کړم؟ ځکه چې هغه ته پته وه چې مشرانو امامانو عیسی د حسد په وجه ده ته حواله کړی و. خو مشرانو امامانو خلک ولمسول چې هغه ته ووایه چې عیسی نه بلکې برابر آزاد کا. پیلاطوس بیا هغوی ته وویل چې کوم سړي ته چې تاسو د یهودیانو بادشاه وایې د هغه سره بیا څه وکړم؟ هغې چغې کړې دې په سولی را ځوړند کا. ولې هغه څه بد کار کړی دی؟ خو هغې نورې هم چغې تیزې کړې په سولی کا. نو پیلاطوس د خلکو د تسلی دپاره برابا آزاد کو او عیسی په کوړو ووهلو او په سولی کولو ته یې ورکو. بیا د گورنر سپایانو عیسی کلي ته بوتلو او ټوله فوجي دسته را جمع کړه. هغوی عیسی ته کاسني چوغه واغوسته او د ازغو تاج یې جوړ کو او ورته یې په سر کو او بیا یې هغه ته په دې وینا سره سلامي کوله هی د یهودیانو بادشاه سلامت. او هغې هغه په بند په سر وخلو او توکاڼې پې توکل او بیا هغه ته په ګوډو شول او د ټوکو سجدې ورته وکړې. او چې ټوکې یې بس کړې نو کاسني چوغه یې ترې وایستله او خپلې جامې یې ور واغوستلې. بیا یې هغه بهر په سولی کولو له بوتلو. د سکندر او د روفوس پلار شمعون څوک چې د کرینې اوسېدونکی و هغه د کلي نه په هغه لاره روان و. نو هغې هغه په بېګار ونیولو چې د عیسی سولی یوسي. هغې عیسی ګلګته نومې ځای ته راوستو چې مطلب یې د کوپړو ځای دی. هغه ته د مور چیټ سره ګټکړي مې ورکول خو هغه ونسکل. بیا هغې هغه په سولی وخېژولو او هر یو د خپل حق معلومولو دپاره د هغه په جامو پچه واچوله او په خپلو کې یې تقسیم کړې. د سولی کولو وخت د سهار 9 بجې و او د هغه خلاف د الزام په تخته څه داسې لیکلي و د یهودیانو بادشاه. هغوی 2 ډاکوان هم د هغه سره په سولی کړي وو. یو یې د هغه ښي او بل یې د هغه ګس لاسته را ځوړند کړی و. څوک چې په لاره تېرېدل نو هغه پورې مسخرې کولې او سرونه به یې خوځول او چغې څورې به یې وهلې. اوس خپل ځان ته وګوره، ته به د خدای دا کور وانه او بیا به یې په 3 ورځو کې جوړی. نو بیا خپل ځان بچ کا
او د دې سولې نه راکوز شه. دغه شان مشرانو امامانو او د شرع عالمانو هم په خپلو کې ورپورې مسخرې کولې او ویلې چې هغه خو نور خلک بچ کول خو خپل ځان نشي بچ کولی. پرېږدی چې مسیح دا د بني اسرائیلو بادشاه دی اوس د سولې نه راکوز شي چې موږ دا ووینو او ایمان پرې راوړو، تر دې چې د ده سره په سولې شو مجرمانو هم د ته سپکې سپورې ویلې.